السلام علیکم ورحمت الله. زیم شامل خان د امریکا نه د نیو جرسی سټیټ نه ستاسو په وړاندې نن زموږ ویډیو چې دا ډېر زبردست ده او ډېر خوندور ویډیو ده. زه امید لرم چې تاسو به ترې ډېر زیات مزه واخلئ انشاءالله. او نن دلته کې یو فیسټیول دی، یعنی میله ده. نن دلته کې میله ده د بنگلادیش کمیونټي والو، خو دې ته صرف یوازې د بنگلادیش والا نه راځي، دلته کې پاکستان والا، افغانستان والا، انډیا والا او د بنگلادیش خپله کمیونټي څومره هم ده هغوی دلته راځي او انجوی کوي. راځئ ستاسو ټایم به زه نه اخلم چې ورشو وګورو، مزه ترې واخلو او امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شي. راځئ ستاسو ټایم نور نه اخلم. ښه ملګرو، مونږ راورسېدو دلته کې او چې څنګه راورسېدو نو چې ومکته دلته کې پکې میوزیکل شو شروع وه، نو مونږ ته هم مزې واخیستې او تاسو ته هم مزې واخلئ. ډېر ښکلي ډانسونه دي ورته ګوره، شروع دي د خیره سره. او گنجي ماما چې دی ډېر زیات مست دی او د ټولو نه زیات میدان گنجي ګرم کړی دی، ورته ګوره که نه. او د دې سنګر نوم خو نه راځي، خو د بنگلادیش چېرته مشهور سنګر به وي نو آی ډونټ نو. او ورکې بیا یو سنګر هم راغه، هغې پکې خپل فن مظاهره هم وکړه، خو زه دلته کې د دې میوزیک نشم شیر کولی ځکه چې بیا پې کاپي رایټ راځي که نه، نو بیا غونډه ویډیو خرابه شي. خو زه لږ غونډه کې میوزیک پې درته شیر کوم، خو مکمل بیا د میوزیک نشم شیر کولی. دلته کې مونږ بیا راغو د فوډ طرف ته. د بنګالي فوډ چې دي، بنګلادیش فوډ چې دي ډېر مزېدار دي او مونږ پکې هم وخوړه، خو ډېر زیات سپایسي وو. زما خو خوله چې دا اوس هم سوځي. ما پکې هم خپل دغه وکړو، فوډ مې وخوړه، خپله حمله مې پې ښه زبردست حمله مې پې وکړه په فوډ باندې. او ما سره زما یو فرینډ هم و، مونږ دواړو پکې ځان موړ کړو ښه برابر، ځکه چې د دې فوډ ډېر زبردست وي او ډېر ښکلي پکوړې دي ورته وګوره او ډېر زبردست مزه یې کوله. ورکې او بیا راغو مونږ د آیسکریم طرف ته، نو آیسکریم ته مې چې وکته زما هم ډېر زړه شی و، خو ما سره زما یو بل پهلوان ملګری دی ده، نو مونږ لاړو د آیسکریم ته ودرېدو. دی لکه د کلي په شان لاړو، 2 ځله کتار کې مخکې لاړو چې وبرسېدو، هغه ځای نه بیا راپاره کړو، ورته ویل منډه که کتار کې ودرېږه. نو خیر هم ورته آیسکریم میلوفو او ډېر په مزو سره هم آیسکریم وخوړو او بیا را روان شو دې خواته راغو د دغه طرف ته، د چې کوم ځای کې سټالز لګېدلي وو. د بلکل داسې ماحول دی ښکلی لکه چې سړی پېښور کې ګرځي، په امریکا کې نه یم، لکه چې په پېښور کې یم. ورته وګوره ښکلي دیسي کپړې دي ټولې او ورسره مزېدار ښکلي جیولري ده او ورسره ښکلي فوډ وو. دا فیسټیول یعنی دا میله چې ده په کال کې صرف یو ځل کېږي دلته کې په امریکا کې، دا صرف یو ځل لګي او دلته کې د ډېر لرې ځایونو نه خلک راځي، د نورو سټیټونو نه خلک راځي او دې میلې نه بلکل لطف اندوز کېږي، ځکه چې دلته کې دیسي هر یو شی ملاویږي چې تاسو یعنی څه هلته کې ملاویږي د پاکستان کې بازارونو کې هغه شیان ورته وګوره. څومره ښکلي جیولري ده ورسره بیا دې طرف ته راو مونږ میوزیک طرف ته، او هغه ته مو وویل چې یاره دا ویډیو به ډېره وړه جوړو او به دا خپله ویډیو به هم دلته کې لږه په مزه ختمو. ستاسو څنګه خوښه ده او امید لرم چې تاسو به ترې هم مزې اخیستې وي، ځکه چې ډېر زیات خلک راغلي وو، هغې ته هم مزې واخیستې. او وګوره ورته شیخ ډېر ګرم دی، ټول ناست دي، یاره شیخان به منې شیخانو کې بلکل شک نشته دی. ورته وګوره کوم نمونه ډانس کوي، او زار امیر صاحب
او بیا دې خواته راغو ورته وګوره میوزیک نه مونږ ډېرې زیاتې مزې واخیستې. امید لرم چې تاسو به ترې هم اخیستې وي مزې. ښکلی پروګرام و او مونږ خو زمونږ ډېر زیات خوښ شو. خو دا بنګلادیش لینګویج دی، بنګالي لینګویج دی، مونږ خو پرې نه پوهېږو. او که تاسو پرې پوهېږئ ملګرو ویډیو لایک شیر ضرور وکړئ او که څه کمې زیاتې وي نو تاسو ما ته هم ویلی شي.